زما نوم جی ډاکټر ایمل خان دی. زه ناروغي هسپتال کټګري ډي کې دلته ایز اسوسییټ سرجن کار کوم. نن زه لږ شانتې خبرې کول غواړم په بواسیر باندې، کوم ته چې موږ هیمرایډ وایو. زیاتر دلته چې څونه مریضان موږ اینو هغه یو خو دا وي چې بواسیرو الاول جای مریض ته پته چې بواسیر وایي څه ته علامات څه دي. بواسیرو چې ټوکونه کم عام علاماتو کې اولنی راځي چې مریض وایي چې زما ډکې متیازه کې وینه راځي. د بواسیرو چې کومه وینه وي هغه سره وي، که سره وینه سره مریض راځي او مریض وایي چې ماته ډکه متیازو زه وکم هغې له پاسه سره وینه راشي، نو زموږ په اولنی شک د بواسیر راځي. دلته مونږ مریضان ډیر زیات ګورو چې مونږ سره د بواسیر د مسلې سره راځي، نو او دلته مونږ د هغې اپریشن هم برابر کوو. او یو خو چې کوم میسج ورکول غواړم چې بواسیر مسله رغېږي. ولې بواسیر مسله ځکه رغېږي چې کله مریض ته د قبض شکایت وي، چې کله مریض ته قبض وي لاندې ځای خوږېږي هلته پړسوب پیدا شي. مریض ته پکار چې که فرض که داسې هغوی ته پته لګي چې یاره زما ډکې متیازه کې څه غوټه راځي او وینه راځي، او هغه وینه چې وي نو تکه سره وي او د ډکې متیازو له پاسه راشي، نو اولنی شک پې مونږ د بواسیرو وي. چې کله دا مریض دلته مونږ ته راشي نو مونږ د ده د ډکې متیازې معاینه کوو، او هغه معاینه مونږ په پرده کې په اپریشن تیټر کې کوو، او اول مونږ د ډکې متیازې وګورو چې یاره بواسیر څنګه دي. که فرض که بواسیر اولنی علاج چې وي هغه په ګولو هم کیږي. که کله بواسیر مونږ ته ګریډ 1 وایو، مطلب اولنی مرحله، نه کې مونږ په دواینو ټریټ کوو. که فرض که دریم یا څلورم وي نو په دریم څلورم ګریډ کې داسې مریض وایي چې یاره زه ډکې متیازې کوم او ډکې متیازو ځینې بهر یو غوټه راځي. داسې صورتحال کې بیا مونږ اپریشن خامخا کوو، ځکه چې که فرض که دا غوټه مونږ لر نه کوو نو دې نه پس دې کې زخم جوړ شي، انفیکشن وشي، پس پکې وشي، نو هغه بیا مریض چې وي نو هغه کړاو هم زیاتېږي. او دویمه خبره دا ده چې هغې اپریشن بیا یو سټپ نه وي، هغه مریض بیا موږ داخل کو. اول چې کوم بواسیر وي چې کومه غوټه رخ شوي هغې کې دننه بیسیکلي وینه وي، او وینه لر کو، بیا مریض موږ دوباره دواینې باندې واچوو، بیا موږ کور ته ولېږو، بیا موږ دوباره اپریشن دپاره راولو. نو پکار ده چې مریض که فرض که 2-3 علامات کو تاسو ته اول دا ده چې مریض ته لاندې غوټه فیل کېږي، هغه چې ډکې متیازه سره غوټه ماته غوټه محسوسېږي، او بل دا ډکې متیازه له پاسه سره وینه راځي. که دې علامات سره مریض وي نو پکار ده چې دا مریض موږ ته دې هسپتال راشي. دې هسپتال کې موږ 3 د بواسیرو اپریشنې الحمدلله وکړې، او هغه مریضان مونږ ټیک شو، هغه مونږ کور ته ولېږلو، دوباره فالو اپ سره رالل او ښه برابر دي. نو ما میسج دا دی چې دا علامات سره تاسو دا علامات وي نو تاسو بالکل دلته راتلی شئ، او مونږ ستاسو انشاءالله علاج به بالکل ښه برابر کېږي دلته.